نو دارنګ په دې حالاتو کې زما عزتمندو د هغه خلکو سره تعاون امداد چې کوم خلک په دې مصائب باندې اخته شوي په دې تکالیف باندې اخته شوي او دارنګ هغه خلک چې د دې مصائب او تکالیف د وجنه د هغې د زندګۍ حالات خراب شوي غریبانان د خپلو کورونو نشي راوتلی غریبانان خلک دي د روټۍ او د رزق درک ورسره نه لګېږي د دې حالاتو د وجنه په کور کې ناستې مزدورۍ نشته دی او هر انسان سره بیماری خو لا پرېږده بیماري خو لرې پرته دی انسان سره ډېر غریبانان مؤمنان مسلمانان داسې شته دی چې هغې سره د بېګاله د روټۍ درک نه لګېږي چې دا به څه کوو بیماري به بیا لګېږي یا نه دا بیماري خو ورته ولګېدله دا سوچونه او فکرونه خو ورته ولګېدل دیړي مزدوري د غریب نشته دی بهر ګټل د هغې نشته دی پابندۍ دي قسمه قسم نو د داسې خلکو سره زمونږ او ستاسو امداد کول مونږ مؤمنان یو مونږ مسلمانان یو مونږ به صرف دا نه کوو چې زمونږ جیب دی ګرم شي زمونږ بچي دي وخوري او دارنګې زما خېټه دې مړه شي او بل مسلمان دې تباه شي نه زما عزتمند په دې وخت کې اخلاص کول پکار دي د سخاوت نه کار اخیستل پکار دي په دې وخت کې په الله رب العزت باندې توکل کول پکار دي دا به نه وي چې رزي ولګم زمانه به ختم شي بیماری به ډېره شي ما سره وسه پاتې نه شي نه زما عزتمندو ته یې ولګوه ستا د لګولو په وجه باندې به الله دا بیماري ختمه کړي الصدقه رد البلا الله رب العزت دا سخاوت چې زیات شي الله دا مصیبتونه او تکلیفونه ختموي د دې طاعون او د دې بیمارۍ یو وجه دا ده چې دنیا کې بخل عام شوی دی هر سړي سره مالونه شته دولتونه ډېر شوي الحمدلله هر سړی د خپل ځان ته وګوري چېرته مخکني حالات او چېرته وروستني حالات هر سړی د خپل فقر او دارنګې خپله کمزوري مخکني عجز هغه د ځان ته رایاد کړي اوسنۍ زندګي د ځان ته رایاد کړي الحمدلله د الله انعامات دي په هر چا باندې شوي دي والحمدلله علی ذلک خو د دې مطلب به دا نه چې بس د الله انعام په ما باندې دی او زما بکس کې به دننه پیسې او مال او دولت او زما په اکاونټ کې پرتي په غریب به 1 روپۍ نه لګوم غریب کو په دې بیماری کې اخته شوی د غریب کو د روټۍ درک نه لګي او کو دارنګ د غریب د بیماری د علاج درک نه لګي هغه خپل کار کوي زمونږ زندگی دا د امن د محبت او دارنګ دا د اخوت زندگی دا د مواسات او د غمخواري زندگی د سما عزتمند مونږ مسلمانان مؤمنان په الله رب العزت زمونږ عقیده ده په الله زمونږ توکل دی مونږ له به الله راکړي او دا په فقرا او غریبانو سره چې دا غي وس نه رسیږي هغه سره هم په دې حالاتو کې مونږ تعاون کوو او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت هم دا چې کله به یو فقیر هغه ولیدو یو محتاج به ولیدو صحابه کرامو ته به حکم وکړي پاسه په دې باندې صدقه وکړي څو ول ورکړي محتاج دی غریب هر سړی تخپل گاوند کې هر سړی ته خلکو معلومات کیږي پلان کې نور کاروبار نشته دی زندگی خراب شوی دا معمول د زندگی خراب دی دا غریب په بیګاله څه کوي هر سړی ته دا غریبانان معلوم دي څومره انسانان غریبانان چې ستا وسه کیږي دا غي سره مدد کول شي په داسې حالاتو کې مدد وکړه الله رب العزت په دې تعاون د وجنه د دې امداد د وجنه دا تکلیفونه مصیبتونه لري